ستا د اویاو میندو له مینې زار شم، خو په یوې دې ډېر نیمګړی کړم. وایي چا د ایمان سودا نه ځان بچ کړو، چا د ایمان سودا نه ځان بچ کړو، او چا د دنیا بلا نه ځان بچ کړو. غربت چې چرته کې حیران ډېرو، هلته د زهرو یو دکان ډېرو، بار د غمونې اوچت نه کړو. هغه سړی چې پالوان ډېرو، ستا د لټون کیسه اسانه شوله، ماله خو بس د پل نشان ډېرو، د بلاګانو ضرورت خو نو، دلته انسان لره انسان ډېرو. غربته څومره دې په منډه کړم، ماله خو یو موټی اسمان ډېرو، د خپله لاسه یې جدا کړه لاره. پس خبره پریشان ډېرو، سر مې بایله که مې جانان بایله، زما په دواړو کې تاوان ډېرو. د یو شتمن د خودکشۍ دپاره د یو غریب سړي ګریوان ډېرو، او زما په خیال که زه غلط نه یم، د ماتو زړونو له درمان ډېرو. سلامونه خوږو ستړي مه شئ، زه جاوید شاه درمان یم، او موزاجز را سره دی. بیا دې نه مخکې موږ یو خپرونه ریکارډ کړې وه، دا اوس پته نه وي چې زموږ اسویمه خپرونه وي، خو د موزاجز شعرونه بیا خلک ډېر غواړي، نو جس ته مې ووایي مایسي صاحب دی، نو دی خو هم کار لا تللی و، دغه مازدیګر کې جوړ خوا و شا کې دی چوټي کې منډایي کې کار کوي، نن سبا سبزي منډایي کې، هغې کې ریړۍ باندې یو ګاډي په کرایه باندې واخلي، او بیا د خلکو سبزیانې بیا بار لارې مطلب سړک ته راوباسي. پته نه وي چې څومره مزدوري به ورکوي، ولا هغې باندې ورسره ما خبرې نه دي کړي. او زما خپل خواهش و بیا چې مایزه دی له به موزاجز له به داسې څه یو ګاډي د دې سړک په غاړه ولګوو انشاءالله، او کار یې دغسې روان شو. نور خو دغه کار بیا ډېر ګران دی، مطلب دا پردي، نو زه وایم چې خپل کار روان کو ورله، خو به وشي انشاءالله، خدای به خیر کړي، د هغې به څه ترتیب ول روان کو. موز سره یو څه خبرې کوو، بیا ورته نه شعرونه هم ریکارډ کوو. موزه په خیر راغلی درته وایو بیا. مننه، الله خوشحاله اوسئ، او ستاسو یاره چې زه څومره مننه م کوم، نو کمه به وي یاره. ستا هم مننه موزه، زه خوشحاله یم چې تا سره موږ خپرونه ریکارډ کوو. ما له خپل ځاني ستا شعرونه بیا ډېره مزه راکوي، زه بیا ډېر د زړه نه اورم، او که ته وګورې ستاسو خپرونې که نور چا تاسو نه ریکارډ کړي وي، نو دوره چا سره نه ګوري څومره چې موږ سره کتی شي. هغه خلک خبر دي چې موزاجز نه شعرونه زیاتتر موږ ریکارډ کوو، نو زیاتتر خلک زموږ نه غوښتنه هم کوي چې موزاجز راولي یو شعرونه ترې ریکارډ کوي. نن سبا څه مصروفیات دي موزه؟ دا ما چې ووي دغه خبره صحیح ده که نه؟ سبزي منډۍ کې کار کوي که نه نن سبا؟ او سبق خو پاتې شوی دی، مطلب او که نه یار، بس نه کېږي بیا د کور ذمهوارۍ چې د سړي په غاړه شي، نو بیا سبقونه دغه څیزونه بیا د سړي نه پاتې وي. نو څنګه څه نوي دې څه لیکلي دي موزه؟ وي به بس ولې نه، ضرور ښه. نو بس اورو به د ارشاد لاله دغه څه شعرونه دي وامې اورئ که نه. ارشاد وایي که غمې مړ نه کړم خو مړی یې کړم، غمې مړ نه کړم او مړ یې کړم، خو مړی یې کړم، او که ما ویلي چې ژوند ستړی یې کړم. یا الله، ستا د اویاو میندو له مینې زار شم، خو په یوې دې ډېر نیمګړی کړم. وایي هی ستا د اویاو میندو له مینې زار شم، خو په یوې دې ډېر نیمګړی کړم. وایي چا د ایمان سودا نه ځان بچ کړو، چا د ایمان سودا نه ځان بچ کړو، او چا د دنیا بلا نه ځان بچ کړو. چا د ایمان سودا نه ځان بچ کړو، چا د دنیا بلا نه ځان بچ کړو، او دنیا راخکون کی عقیده وګوره ما په ګناه نه ځان بچو. واه
ته بیا وایې ته دا شعر دنیا راخون کې عقیده وګوره او ما په ګناه نه ځان بچ کو او د تهجد چې قایله نه وه زما توبې جړه نه ځان بچ کو وای په تهجدو چې قایله نه وه زما توبې جړه نه ځان بچ کو لا دغه غزل چې ارشاد ما چې وکړل ستا دپاره په ځان داسې معلومیږي ما به وجني ارمان داسې یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي تا څنګه ویوړو خدای له زړه کې ایمان داسې واه 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 یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي او تا څنګه ویوړو خدای له زړه کې ایمان داسې او زما حال به ولې داسې نه خدای تا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې زما حال به ولې داسې نه خدای تا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې او وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې او ستا دعا زما لښکر او ختیار دواړو زه ولاړم د جنګ په میدان داسې چې دی خاندې مونږ څنګه تسلي کو عجز وکړي بعضې خفګان داسې وایي چې څه کړي وي هغه به خود بلیږي هر سړي ته به خپل زیان او سود بلیږي زه خپل زړه ته داسې وسوځېدم خلکه چې ګني ته څنګه خپل وجود بلیږي ته بیا ووایه دا شعر زه خپل زړه ته داسې وسوځېدم خلکه چې شکرې ته څنګه خپل وجود بلیږي او چې یریږم نه د چا په انتظار یم خدای خو هر چاته هم ناموجود بلیږي او کنه وایي دا وایي ستا غمونه که هم داسې د بادب وي نو په زړه به مې د ډب د پاسه ډب وي لکه جنگ په کربلا کې تیار نه اوسي زمون خلک خبر نه دي چې مرګ کب وي لکه جنگ په کربلا کې تیار نه اوسي او زمون خلک خبر نه دي چې مرګ کب وي او زه دا نه وایم چې زه د دویمې عمر شم خو ایمان الله نه غواړم که دبدب وي او دا دنیا ترې خپله معنه وویه زما شعر کې نالیدلی مخ به رب وي او که هر څو کلیوال خوار وي داسې نه وي چې د ښار وي یارانه کې به زما چې څومره خیال دی نو دا غزل تاسو ته ډېر خوښ شوی دی دغه راته ووایه زړوکی یم والا نو ډېرې ځایونو کې مو غوښتنې وکړه دا دی چې وړي مې ځکه یریندوکې یمه د غم دریاب له خوښه څوکې د خوشحالو بیخي په کار نه راځم او سم د کفن د لټې ټوکې د خوشحالو بیخي په کار نه راځم او سم د کفن د لټې ټوکې یم او که تول مې وکړو نو ډېر دروند به خیږي قسم دی غم باندې وړوکې که تول مې وکړو نو ډېر دروند به خیږي او قسم دی غم باندې وړوکې یم او د ناکړدو د قربانۍ نه وته یم د غره وجود یم تش اډوکې د ناکړدو د قربانۍ نه وته یم د غره وجود یم تش اډوکې یم او په ما کې ښه تودې سړې پرتې دي د وظیفې د شکور زړوکې په ما کې تودې سړې پرتې دي د وظیفې د شکور زړوکې یم او مرګ منزل دی ما به هلته پرېږدي ژوند کاپیله عجز پنډو کې په ورځ خلکو ته وګورم په شپې خلکو ته وګورم دې خلکو ته وګورم که دې خلکو ته وګورم زما شعر له څه نوي الفاظ راشي او رنګ راوړي زه چې کله کله یو کوټې خلکو ته وګورم دا زه چې ډېر خفه یم او یریږم دا ځکه په دې خلکو کې زه یم په دې خلکو ته وګورم هغې ویله چې زه کله تا ته ګورم د تا نه مخکې ګرانه زه مازیګر کې هم سحر در پسې جاړم ته چې تللی اکثر در پسې جاړم زبانه کړم پر هر در پسې جاړم
وره څومره په هنر در پسې ژاړم زه د زړه له درده ډېرې ټپې وکړم اوس اکثر د غره په سر در پسې ژاړم او چې ساړه شي لاس د ځان نه راچاپېر کړم لاړو تېر شو د صبر در پسې ژاړم ای درمانه چې ستا مینه مې په زړه شي کور نه وځمه بهر در پسې ژاړم لالا دغسې شعرونه وایي د غم هر چېرته غندنې په کار نه وي په خپل ځان دومره چاودنې په کار نه وي په کار نه وي او په ژوند وایي د غم هر چېرته غندنې په کار نه دي په خپل ځان دومره چاودنې په کار نه دي او په ژوندونو د یو ګل هم ګلستان اوس په قبر مې لمنې په کار نه دي په ژوندونو د یو ګل هم ګلستان اوس په قبر مې لمنې په کار نه دي او که غم مانه غوښې ورجوي خیر دی وچې پاڼې خو د ونې په کار نه دي غم مانه غوښې ورجوي خیر دی وچې پاڼې خو د ونې په کار نه دي او په یو کلي کې رقیب سره جوړ نه شي څنګه چې کور کې یو ځای بنې په کار نه دي په یو کلي کې رقیب سره جوړ نه شي څنګه چې کور کې یو ځای بنې په کار نه دي وایي ستا د حسن چې چرچې دي او ښکاره دي په ما هم د غم لمبې دي او ښکاره دي او د اظهار جرأت لرې نه شم ملګرو ما کې ډېرې مسلې دي ښکاره دي څنګه دا بیا وایه د اظهار جرأت لرې نه شم ملګرو ما کې ډېرې مسلې دي او ښکاره دي ډېر ښه دی او دغه شعرونه دي چې تعبیر راله پکار دی ډېرې روانې راپسې وي وخمه خوب کې منډې بلاګانې راپسې وي تعبیر راله پکار دی ډېرې روانې راپسې وي وخمه خوب کې منډې بلاګانې راپسې وي خواږه چې خرڅومه نه زه سترګې پټومه هر خواته یتیمانې ماشومانې راپسې وي بې وسه یم اختر کې به د خپل ځان نه پټېږم جامو پسې د زوی مې ژړاګانې راپسې وي او درمانه زه بایللي جنګ له لاړ شم بری راوړم دا ځکه چې د مور مې دعاګانې راپسې وي بس دی